کوچې یو اناونسمنټ خو ورکړه. لایف ده بالکل لایف ده. سلامونه او نیکی هیلې. بیا هم عبدالمصور کوچی د خبریال ډاټ کام نه، او نن ما سره ملګري دي نوررحمان او څنګ ته مې روح الله ورور. البته ډیره زبردسته لوبه وسوله، او دا ځل چې دی د موږ ګیله نه لرو، لیډز نه یاستو د افغانستان زمونږ د همسایه سره. همسایه خو پېژنې ټول د دښمن هیواد پاکستان سره داسې ووایه. لوبه وله سمه ده، خبره وکړه. ښایسته ده چې ښه لوبه وشوله، ډېره په زړه پورې لوبه وشوله. ودرې زه تاسو غېږې اوس خوندوره لوبه وشوله. د دې لوبې د څنګه چې وشوله د دې مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم، ټولو ملګرو ته وایم، ټولو لیدونکو کتونکو ته وایم. تاسو خو به ملګرو په تلویزیون ته ناست واستئ، تاسو به د تلویزیون پر مخ دا لوبه کتلې وي، خو موږ په میدان کې ولو. زما یوه خبره یاد دی، زما اواز به خدای وکړي سیاسي صاحب تاج ملک اوري ده راولو. تاج ملک وروره که زما خبر اوري ستا خبر به تکرار کړله، او زه په یقین سره ویلی شم ته بې نم خبر کریټیکل او دومره حتی سخته لوبه شوې وله، خامخا څه غلطیانې به وي، غلطیانې وي هغه په خپل ځای باندې، خو لوبه ډېره خوندوره لوبه وله، بهترینه لوبه وله. په دې ناست تماشایانو کې لکه دوی ټولو الان کې لوبه دوی وګټله، په حقیقت کې د ټولو موږ ته ویلی چې لوبه تاسو وګټله. لکه څه رقم لوبه چې وشوله لکه هېڅ زموږ تصور کې هم نه راته کېدی شي، لیدونکو ستاسو تصور کې هم نه راتللو. بیا هم زموږ ملي اتلان خیر دی. زه د ټولو نه غوښتنه کوم، فیسبوک مې وکتلو بعضې خلکو بعضې بدې خبرې، بعضې بد شیانې کړي. ذات ته به د هیڅ چا څوک هم نه ځي او هیڅوک دا حق نه لري چې چا ذات باندې خبرې وکړي. دا زموږ اتلان دي، دا زموږ ویاړ دی، دوی زموږ غیرت دی، دوی زموږ همت دی. نن یې ټولې نړۍ ته دا وښودله چې موږ هم په هر ډګر کې چې یاستو، او بالخصوص د نن د لوبې خبره ده، موږ له هیڅ چا نه کم نه یاستو. ګوره زه بیا هم دا خبره کوم، بیا هم تکراري کوم، بار مې دا کړی دی. نن چې کومه لوبه ګوره وشوله، هغه څوک چې په کرکټ پوهېږي هغه دې داسې لږ سوچ وکړي، لږ فکر دې وکړي چې دا رقم ته لوبه آیا امکان درلودلو؟ داسې لوبې امکان نه ولو. دا چې دلته یو بخښنه غواړم، دغه یو دوه خبرې هغه کوم. دلته څه غلطې فیصلې وشولې زموږ په حق کې، دوه فیصلې د امپیرانو لخوا نه غلطې فیصلې وشولې، او په دغه باندې زموږ دغه لوبه چې وله وبایلله، لوبه مو له لاسه ورکړله. ګوره زه دا خبر بیا درته تکراروم، کم از کم زه په دغه اندازه کې غلط نسم، خو وایم چې کم از کم 20,000 کراوډ به و، 15,000 دا کراوډ ولو، او زموږ د افغانانو تعداد پکې ډېر کم و. خو یقین وکړئ چې کراوډ کې اواز توانایي نه وله چې دوی اواز اوچت کړی شي. وبخښئ زه له تاسو نه د کوچي د خبرې په تکرار باندې موږ دا فیصله وکړله چې راسئ کښېنو، د ملګري غږېدل پر دې باندې چې لوبه مو ولې وبایلله، څنګه لوبه وسوله. اوله خبره خدا ده، بهترینه لوبه وسوله د دغسې یوه هیواد په خلاف. یعنې زه نن هغه تورې نه استعمالوم پاکستاني جرنالستانو ته چې هغوی موږ ته استعمال کړي وو، ځکه موږ درانه یو، درانه خلکو ته سپک تورې نه کاروي. په کار دا وایي چې نن موږ دا توري استعمال کړي وای پاکستاني جرنالستانو ته، کم توري چې دوی د افغانستان د ټیم په خلاف استعمالول. د افغانستان ملي اتلان د پاکستان د بابا ادمه تر دې ادمه دا کرکټ کوي، له انګریزانو سره راغلی دی، د انګریزانو کالوني تېره سوې ده، دا د انګریزانو لوبه ده او دوی یې ورسره کوي. موږ اوس پکښې وتلي یو، موږ ته څنګه پکښې وتلي یو. نن چې ما د دوی کسان لیدل، زموږ سره په خوا کې ناستو، د ملګري سره په خوا کې ناست ول، د دوی تر سترګو اوښکې راتللې. یعنې په هغه حالت کې که موږ لوبه نه ده ګټلې، پاکستانیان مو ډیفینټلی وژړول، یعنې د ډېر وخت دپاره مو ډېر وژړول، ډېر مو په عذاب کړل، ډېر تکلیف یې ولید. په دې کې هېڅ شک و شبهه نشته. هو
لوبه د موږ بایللې د دې شک نشته دوه ټیمونه میدان ته راکوز شوي دي یو ټیم به یې ګټي یو ټیم به یې بایلي دومه خبره موږ پاکستان ته په ثبوت ورسوله چې د افغانستان ټیم د افغانستان ملي اتلان د افغانستان دپاره لوبه کوي د چا دپاره لوبه نه کوي د شخص دپاره لوبه نه کوي نبي خلکو ولیده اصغر یې ولیده راشد یې ولیده ګلبدین یې ولیده ځینې خلک دي دلته ما مخکې هم چاته میسج کړی و لیکلي و چې یاره ولا د ګلبدین زما ځکه نه ده جوړه چې د ګلبدین نوم ولې ګلبدین هلکه خدای دې غر که تباسې پر ګلبدین دا نوم په خپله پر ځان ایښی ده کې پلار پر ایښی ده په پښتانه وطن کې چا تر اوسه پورې خپل نوم بدل کړی دی او دا کم دلیل دی ته نن لوبې کومه کپټنسي چې سوې ده ټوله خلک چې هلته موجوده وو هغوی وایي ها یو ډېر لوی تاوان موږ کړی دی په نن لوبه کې حمید حسن خوشتو حمید حسن اورونه اته اورونه د نور ټیم ته پاته سول او د حمید حسن که چیرې خدای ما وای خوش کړی حمید حسن د افغانستان یو له هغو بالرانو څخه دی د ډېرو پیسې ورسره لنډېږي چې مخامخ خاص کر دا ډول خلک نن به لوبه موږ ګټلې وای دا موږ چې وای لاک یا قسمت زموږ نه و هغه دا ځای و د حمید حسن خوږېدل و د حمید حسن د خوږېدلو سوا د یوه کچ مس کېدل و دا به کېږي لوبه کې به خامخا کېږي یوه غوښتنه افغانان یو ټول افغانان یو موږ راغلي یو دغه دوستان داسې سلهاو زرهاو افغانان د نړۍ د بېلابېلو کونجونو څخه راغلي دي دا لندن له دې ځای چې اوس موږ دلته ناست یو له دې ځای نه څو ساعته 4 ساعته 5 ساعت خورا ډېره لاره ده موږ راغلي یو دلته ولې راغلي یو د دې خاطرې نه راغلي دا لوبه پر ټلویزیون باندې تاسو تر موږ ډېره ښه لیدلې ده او ښه ښکاره کېږي مین وجه دا چې موږ د خپل ټیم سپورټول غواړو موږ د خپل ټیم پر پښو درول غواړو موږ دا ټیم ته دا ورښودل غواړو چې موږ ورځ تاسو دپاره پرېږدو تاسو کوچۍ خبرو ته د بخښنې سره چې دلته لږ څه ستونزه راغله ملګرو د تنقید هر څوک حق لري د خبرو هر لوبه باندې هر څوک حق لري چې خبرې وکړي څنګه کولی شو زمونږ دغه لوبه چې دی زمونږ کرکټ چې دی په خپو ودرو څنګه یې د نړۍ سره سیال کو ټاپ ټیمونو کې یاستو نو دی نه خو پورته کېدی نه شي البته د دې باندې ټول منو چې باید کار وسی باید نور کار پی وسی ښه نه ښه کار وسی چې تر هغو پورې زمونږ ټیم په رښتیا باندې اتلولي راوړي خو زه د ملګرو نه تاسو چې هر څه وایي افغان صاحب یو ټکي ته اشاره وکړه په قناتو کې چاته شکنځل نسته دی دغه کنځل چې تاسو چاته کوئ دا تاسو ځان ته کوئ په والله دا تاسو ځان ته کوئ که چېرته په رښتینې ځان ته افغانان وایي او مسلمانان ځان ته وایي دغه کنځل چې تاسو کوئ یا تاسو ګلبدین په بدو نامونه یادوئ تاسو ما ورته وایي ورته ځینې خلک ځینې بخښنې سره افغان صاحب کله چې د انګلند نشم چې یو ویست رنزه په کار ول که څو رنزه په کار ول د ویسټ انډیز آلراونډر برتویت 4 شپږیزې په فاینل کې په اخري اور کې افغان صاحب یې وهلې اتلولي د شلاوریزو ویسټ انډیز وګټله نو ما د مخه وویلې چې هر څوک سالم تنقید حق لري زم افغان یم تاسو هم افغانان یاستئ او موږ ټول د دې دپاره کوو په والله ما 2-3 یوه فرستامول ګولۍ مې اچولې ده او 3 ورته ما باندې دغه کسان شهیدان دي په ما ذوب راغی دا چې ما څومره اوبه څښلي دي څومره مو چیغې کړي دي څومره مو هغه کړي دي خو د درد د وجې نه لایف کې موږ توانایي نشته دی چې موږ لایف راغلي ولې افغان صاحب د کور ودان وي پر فیسبوک باندې دغه بعضې زه نه پوهېږم چې دا څوک دي دا معلوم نه دی چې دا څوک دي زه پوهېږم چې څوک دی وبخښئ زما لوبغاړو ته چې کوم خیسان ښکنځل کوي یا زما ټیم یا زما نننۍ لوبې ته چې خلک په کومه کږه سترګه باندې ګوري یا پر هغوی باندې شک کوي د هغوی پر افغانیت باندې شک دی ځکه پر شک بالکل شک دی دې کې هیڅ شک نشته دی هغه ګرمي دغه ورځ کې چې نن کومه دا د بریتانیا یوه تاریخي ګرمي موږ دا باس ډېر ټیکنیکل باس نه کوو دغسې باس کوو دغه خبرې موږ کولې رستوران پر ټیبل باندې ناست وو موږ راځي چې دا خبرې د خلکو سره شریک کړو چې دا موږ تاسې یې کوو موږ دلته د افغان وطن یوه ډېره پیاوړې مبارزه نجلۍ عینه درخاني راغلې هغه بېهوشه شوې وه هغه مو راوړله هغه مریضه شوې وله هغه پرته وله دا پر دا لوبه اوس نو که یو خوا ته وګورې عینې تولد هم په د کرشا خوا ته په پښتونخوا وطن کې سوی دی لیکن د هغې د دا لوبې په بایللو باندې زړه شین و که چیرې داسې نه وای
چې زما د ولس زه پوهېږم ډېر خلک به وي کوچۍ صاحب هغوی دا فکر کوي دوی ته درد راغلی دی دوی مشکلات لري دوی خو دوی وایي موږ ولې لوبه ونه ګټله هلکه موږ ډېره ښه لوبه وکوله تر اخري لحظې تر اخري باله زموږ د ټولو ستاسو زموږ د ټولو دا تمه دا لوبه موږ ګټو و دا چې نه ګټله کېږي نو خو نه به ګټله کېږي یعنې داسې نه دي بل افغان صاحب دغه لوبه چې دی خامخا به یو کس ګټي بالکل باید دا خو نه شوله که نه چې یو هغه دی بډ پرفارمنس شوی دی غلطیانې شته دی غلطیانو نه هېڅوک سترګې نشي پټولی که چېرته انشاءالله د افغان صاحب نه به دا وعده اخلو په دې به لایف راځو چې څه رقم تنقید لرئ څه رقم پوښتنې لرئ خلک هم لایف راخلو که چېرته تاسو اوس هم خوښه وي تاسو کولی شو موږ لایف راواخلو خو خپل اتلان د قسم درته خورم چې کوم درد دلته پروت دی که نه دغه زه په لاره کې پروت وم قسم درته وایم ډډه وایم د افغان صاحب دا اکثر توکي زه به دا خبره زه پټ وم زه بل ځای کې پټ پروت وم زه به دا خبره د درنو لوستونکو ته وکړم لیدونکو موږ را روانو موټر کې سپاره زما سره کورنۍ ولا هغوی کوچۍ پېژني غږ یې وکړ چې پر سړک باندې کوچۍ پروت دی مال کوم کوچۍ وایي زموږ مصور کوچۍ زه راغلم موټر مې بغل ته ودراوه بیروبار ومې کته کوچۍ پروت دی ځوان الله ورته ناست دی زموږ ملګری بابا خیر ده کوچي ته مې وویل چې کوچۍ یعنې تر دې اندازې پورې درد یو چا لیدلی خو اوس هم تاسو ته ناست دی یوه تېره خبره نه کوي تاسو خپل ټي وي ته ناست وئ ځینې کسان ناست دي صرف په فیسبوک کې لوبه ګوري زه خو هغه ته ګل خان وایم چې نن هم زما ملي ټیم ته ښکنځل کوي نن هم په سپینه په بده سترګه باندې او افغان صاحب چې څوک ښکنځل کوي ځان ته کوي زه دغه ټکی ویلی شم چې هر څوک ښکنځل کوي او هر زما ملي اتل ته کوي هغه ځان ته کوي دا ویلی شم بل ورځ ځینې خلک راولاړ شول نبي ته یې سپکې سپورې ویلې هلکه ولې هلکه نبي څوک دی نبي چې نن ښه لوبه کوي نن یې 2 ویکټې واخیستلې رنځونه یې درته جوړ کړل نبي زما اتل دی پرون نو لوبه ده ما زه به رایم ماښام ناست وم له دا لوبغاړو سره هغوی ما ته ویل وا افغان صاحب څنګه امکان لري چې یو سړي دې 15 کاله انتظار کړی له 15 کاله انتظار وروسته دې دی ورلډ کپ ته راځي او په ورلډ کپ کې دې هغه خراب پرفارمنس کوي ولې وکړي ځکه د هغه کیریر تباه کېږي دلته چې داخله دا سړی چې نن پر سړک بیران پروت و بېهوشه سوی و دی د ډېرې پیسې مصرف کړي دي راغلی د دلته هوټل نیولی د دلته ټیکټ کړی د هغه ځای سره راغلی دی دلته پروته شپه یې کړې ده نن شپه به کوي سبا به ځي لندن ته د دې ټولو شیانو باوجود د ده تر خوله دا ټکی نه راوځي له تاسو څخه دا غوښتنه کوي چې باید خبره مه کوئ یعنې دغه ښکنځل زما ټیم ته پاکستانیان غواړي وبخښئ پاکستان دا غواړي پاکستانی دا غواړي پاکستانیان 3 ډوله دي یو پنجابی پاکستانی دی چې د هغه خپل وطن د زنده‌باد خپل وطن دی خدای دې وده ته مبارک یو ګل خان پاکستانی دی صحیح ده چې هغه صرف او صرف د پنجاب ګټو ته کار کوي دریم چې ده پاکستانی فکر افغان دی چې یا موږ تېروتی افغان بولو موږ غولېدلی افغان بولو چې هغه ته د پاکستان ګټې مهمې دي هلکه ښکنځل خو به هغه وخت کېدلی چې ما زما ټیم داسې لوبه کړې وه لکه پاکستان چې له هند سره وکوله ښکنځل که هغه وخت خلکو کړی یا غصه ښکنځل نه غصه یې کړې وای د خلکو غصه به پر ځای نن خو یې نفس ور وکړئ ما یې په سترګو باندې اوښکې ولیدلې دی چې دوی څنګه ژړل او ډېر خوند مې خدای سته پر واخیسته عزیزانو السلام علیکم اول خو خبره دا کول غواړم چې دې ورلډ کپ ته راتلل خپله دا یو غټه کامیابي ده مونږ دلته راغلي یو دې ورلډ کپ ته او دا تقریبا زموږ دویم ورلډ کپ ده او دې ځي ته مونږ ځان راورسوو که تاسو د دې ټورنمنټ سر نه وګورئ تر دغه ننني میچه پورې ډېر زیات تغییرات پکې راغلي دي اولینی 3-4 میچه که تاسو وګورئ بیا دا تیر 3 میچونه تاسو وګورئ تاسو خپله د دوی دغه کم امپروومنټ چې تاسو ګورئ دا ټولو ته واضحه ده یوازې تاسو ته نه ټولې دنیا ته واضحه ده او نننی میچ کې چې تاسو ډېر احساساتي کېږئ او پلیرانو پسې بدې ردې وایئ د دې وجې سیاسي ده په یو حساب باندې لکه احساساتي تاسو دومره زیات شئ چې تاسو که نور ټولو ټیمونو نه یې موږ وبایلو هېڅ خبره به نه وي خو چې پاکستان نه یې موږ حتما وګټو که دا بیا موږ ونه ګټو بیا فیسبوک کې چې دا کم شی نه تاسو ګورئ ګلبدین ورور پسې خبرې کېږي نبي پسې کېږي بل پسې کېږي بل پسې کېږي د دې هېڅ ضرورت نشته ده موږ باید هېڅ احساسات د لاسه ورنکړو رحمان وروره د بخښنې سره زه تا نه دا پوښتنه کوم صحیح ده او دا لیدونکو نه دا پوښتنه کوم د ګلبدین جینن ته ولې
آیا څوک حق لري چې چا دغه د خور دغه مور ته دغه کورنۍ ته دغه فامیل ته کنځا څوک وکړي دا حق څوک لري؟ هیڅوک دا حق نه لري. دا زموږ ملي زموږ تاسو ته وایم که تاسو ته څوک دا خبره وکړي دا زموږ ملي اتلان دي. په دې وطن کې څومره بدبختۍ روانې دي، په دې وطن کې څومره بدبختۍ دي. تاسو خو خیر دغه اواز هم لږ اوچت کړئ که نه. دغه څومره مخلوق چې تاسو ګورئ، تاسو خو د وزارت پسې افغان صاحب ته یو خبره کوم. دلته یو ورور دی ما دا کمنټ وروره که زه به تاسو ته یو شی وایم. اول خو دا لوبه ډېره ټیکنیکل ده. دا لوبه کوچ لري، کوچان لري، دا روزونکي مطلب 1 2 3 دا لري، کپتان لري. نن ټول خلک پوهېږي چې د اصغر نه خلک مننه کوي، د خپل کپتان سره مینه کوله، د مرسته کوله، د خپل کپتان ته مینه ورکول. ولس باید مینه ورکړي. نن که تاسو وایاستئ چې په نن لوبه کې یو خو هغې ته یو چا ګرسری او فضلي ته پر سر باندې درد دی، هغه جلا مسله ده. که نن نو فضلي په دې کې څه کړي وای، فضلي ورشه وسوی وای، دا بیټ یې په لاس کې راخیستی وای، درېدلی وای، یا درېدلی وای، فیلډینګ یې کړی وای، هغه کچ ډراپ شو، هغه ده نیولی وای. هلکه ولې فضلي څه معنا؟ ځینې خبرې داسې دي چې خلک خامخا په کرکټ کې ګوتې اچولي دي سره شنې. زه دا نه وایم یا یو شی دی نن ما د یو سړي د یو څه لیکلي و د ګلبدین په تړاو باندې، یو ګلبدین کابل تباه کړ، بل ګلبدین کرکټ. هلکه ګلبدین چې کومه کپټنسي کوي، د دې کپټنسي تر شا یوازې ګلبدین نه دی، اصغر سم دم ورسره دی. دا چې تاسو لرې یاستئ نه وینئ نه یاست په خبره، خو بېله مسله ده. نبي سم دم ورسره دی، نبي سم دم ورسره دی. راشد خان چې کوم تجربه لري سم دم ورسره دی. دا ملي ټیم دی، دا ملي ټیم دی. د خدای دپاره دا زموږ ټیم مه تقسیموئ. فیسبوک ته کښېنئ، د هر چا په لاس کې فیسبوک د هر سړي تیاره پلاته ولیکلی وي. افغان صاحب لنډه خبره دا ده، لیدونکي اوري، دغه ټیم دغه څو نفره دا د 200 نفره موږ اوس ګوري که نه، دوی ته ورته ټیم راکړه، یو به وایي دا لرې که، بل به وایي دا لرې که، بل وایي دا لرې که. دا خو نشي کېدلی، دا هېڅ امکان نه لري. دلته خپله پراپر یو سیټ اپ دی، اداره ده. ما ویل چې دا هر مشکلات زه منم، مشکلات ستا، مشکلات به وي، دا هېڅ امکان نه لري. خو زه په الله درته قسم خورم، ګوره چې زمونږ کرکټ کوم ځای ته را رسېدلی، زه ملګرو تاسو خو سبا یو وزارت ته لاړ شئ، یو ریاست ته لاړ شئ، د پاسپورټو مسله در واخلئ، د تذکرې مسله در واخلئ. یوه تذکره تاسو په یوه میاشت کې نشئ اخیستلی. تاسو د پاکستان سفارت مخې ته یوه ویزه تاسو اخیستلی نشئ په یوه میاشت کې. خلک مو پر مړه شول، په خلک پرې مړه شول، بې عزته شول. همدا تاسو خلکو د سپین ږیرو عکسونه هغه کړل، دا زما او ستاسو بعضې کسان ویې وهل، ویې ټکول. تاسو کومه مظاهره وکړه؟ تاسو کوم مخې ته لاړئ؟ تاسو څه وکړله؟ نن تاسو را ولاړ سوي یاستئ، ملي اتلان سپکوئ، په سپکو لفظونو یې یادوئ، سپکې خبرې پسې کوئ. آیا زما او ستا په وجدان کې ما درته وایي چې د افغان په کلتور کې دا شی شته؟ تنقید حق لري. په یو غږېږه، غلط کار یې کړی، غلط فیلډینګ یې کړی، رنزونه یې ورکړي دي، باید نوی شوی ده، دا هر څه دي. خو سپکې سپورې، تم خور لري، تم مور لري، تم عزت لري، تم کورنۍ لري. په قسم درته ګوره، دا قسم دی، زه حق نه لرم چې دا خبره بار درته کوم. ما لوبغاړو سره ناسته کړې دی، لوبغاړو سره ټول کې ناستېدلي له موږ نه هغوی ډېر دردېدلي دي، هغوی ډېر درد لري. د هان صاحب هغه یو خبره وشوله، یو لوبغاړي په تېر میچ کې لکه ویلې چې زه وایي دې ته ومه چې زه خودکشي وکړم. ګوره دا درد دی، دا د دې ملت درد دی، د دې ملت دپاره کړېږي، والله که د بل څه دپاره د پیسو دپاره ولې دی خودکشي کوي؟ ولې لکه ما ته دومره درد. زموږ لوبغاړي چې دي الحمدلله په لیګونو کې اخیستل کېږي. ځینې داسې خبرې دي، ګورې یو شی په لومړي ځل باندې ستاسو یعنی زموږ ستاسو په ټیم کې یو ډیسپلین راغلی دی. یو څوک د ډیسپلین خلاف ورزي کوي، هغه لیږل کېږي. د هغه هم کور آباد چې هغه تللی دی، هېڅ ولاړې ډیسپلین غلطي ادا کړې ده، دی وتلی دی بې اجازې تللی دی. صحیح ده، باید ونسي. د نورې دنیا ټیمونه داسې نه کوي، ځکه دلته د خدای مخلوق ناست دی، ورته ګوري، د نړۍ میډیا ورته ولاړه. یو دا ټکی دی، یو د کرکټ ټیکنیکل شان دی. ما دا د کرکټ خلک ولیدل، د نږدې مې وڅارل، د دې یو دروازې پورې چا بندې نه دي. ولې یو سړی خط ورته ونه لیکي؟ ولې یو سړی دا ورته ونه وایي؟ په یو موضوع کې زه به دا یو کیسه وکړم، نورعلي صاحب وبخښئ، زه بي بي سي کې وم، ما به زموږ همکاران به دا شی وساوري، ډېر همکاران نن هم راغلي وو. کله چې به موږ ما به راپورونه ورکول، 1 2 3 5 10 20 50 به لاړل، هیچا به هېڅ هم نه راته ویل، دا راپورونه دي چلیږي. که به مې یوه ځله غلطي وکړله پر ما باندې به زه به ولې دې دا غلطي وکړه؟ نو دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا هم کله چې څوک غلطي وکړي ګوته ورته نیسي. زه دا نه وایم، بلکل تنقید ورباندې وکړئ.
بالکل که تاسو غواړئ چې وروره په بدلون دې راسي ورته ولیکئ ولسمشر رالی له یوه ټیمه سره رالی دا کرکټ بورډ یې وڅاره دغه نارې وي شور غوغا وله دا کرکټ ټیم یې وڅاره بیرته لاړو ویې ویل چې هر څه ټیک روان دي موږ په کرکټ کې ډېر د امید لوی لارې شته ډېرې لوی د امید لارې شته دا یوازې موږ نه وایو دا چې دا د نړۍ اوس کوم ځای کې موږ ناست وو دا نن په لوبه کې هلته دا د دوی د پاکستان د کوچ و پخواني د کپتان و دا مخلوق یې ناست وو ډېری نور خلک ناست وو هر وخت چې موږ کښېنو دا خلک هم دلته ناست زموږ افیشلز هم ناست د افغانستان چارواکي دوی دا وایي چې یاره د افغانستان د ټیم چې کوم په سپیډ کې بره روان دی وایي دا د نه منلو رفتار دی اوس دا رفتار پردی سړی ویني زه نه وینم تی نه وینې موږ ته نه ښکاره کېږي د هغه یوه وجه ده چې موږ ته ولې نه ښکاره کېږي زموږ سترګې یوازې په یو شي کې ښخې دي په غلطي کې ښخې تاسو وګورئ که د نن لوبې ته تاسو وګورئ نو موږ ښه شان کم شان کړي دي نن که دا ملګري کښېني وجه کېږي مثلا زه به یو څو ښه شان درته ووایم زه په کرکټ ډېر نه پوهېږم خو کم فیلډینګ چې نن موږ کړی ده دا د بیسټ که تاسو یې له نورو فیلډینګونو سره مقایسه کوئ چې زموږ ټیم کې پخوا سوي دي مسټیکس به سوي په هغه کچه به نه وي چې پخوا سوي دي کم بالینګ چې موږ کړی دی هغه د بیسټ صحیح ده تاسې له یو بالر سره څه توقع لرئ یعنې هغه سړی چې هلته ولاړ دی هغه دې ته ولاړ دی چې ته بس بال ور وغورځو هغه بالا آوټ سي لاس پورته دا امکان نه لري ورور هغه هم ګټلو ته راغلی دی د خدای دپاره او هغه لږ تر لږه 80 کاله د ده عمر دی د پاکستان عمر 80 کاله دی صحیح ده دلته به ډېر سپین ږیري ناست دي موږ ته یې به ګورې زموږ د یوه مشر سپین ږیري عمر یې دی تر دې 80 کاله د مخه چې پر ده باندې په زرګونو کالونو انګلستان پاچاهي کړې ده دی غلام و دې غلام هغه وخت په غلامي کې دا کرکټ زده کړی ده په غلامي کې چې څوک څه زده کړي هغه بیا ډېر ښه زده کېږي لکه زموږ ځینو چې په غلامي کې جګړه زده کړې ده نن یې تر نورو شا کوي او د لیدونکو په دې خبره به انشاءالله پوسې ویاستې که نه د نږدې ورځو کې چېرته چکر ته هم تللي ول کوم انجو دعوت کړي مو ده ملګرو ما بار بار دا وکړو خو رحوله ورور به راوغږو رحوله ورور به هغه وکړي اصل کې د خلکو زړونه ډک دي نن افغان صاحب هم وغږېدل ټول وغږېدل یو نقطې ته کیدای شي چا پام به و یا به نه و هغه دا و چې نن دا کوم پرفارمنس چې نن موږ وکړه د افغانستان په کومو لوبې چې دوی مخکې کړي دي داسې پرفارمنس تقریبا دوی تر اوسه پورې نه و کړی یا کړی به و خو تقریبا دا پکې یا ټاپ 3 یا ټاپ 5 بیسټ پرفارمنس و چې دا نه شو بیا پاکستان دپاره دا میچ هم ډېر امپورټنټ و امپورټنټ په دې و چې دوی د دې میچ سره د دوی هوپ او امید نور هم اضافه شو چې اخره تقریبا سیمی فاینل ته لاره پیدا کړي هغوی دپاره د دې موچ امپورټنس ډېر زیات و موږ دپاره هم امپورټنټ و موږ خو همیشه غواړو چې ټولو نه یې وګټو بیا خاص طور پر چې پاکستان ته شي دا خو موږ غواړو چې حتما هم وګټو خو نن چې بیټینګ ته وګورو په دې وکټ باندې بیټینګ زموږ ډېر بهترینه طریقې سره وشو که بالینګ ته وګورو بالینګ زموږ بهترین طریقې سره وشو چې یو میسټیک زه ګورم هغه میسټیک دا و چې زموږ فیلډینګ کې یو څو دانې میسټیک به ورته نشو ویلی نه هغه نوررحمن وروره لکه کوشش دا اوسي چې موږ دلته راغلي یاستو دغه غم چې را جوړ کړلو پروګرام هم په دې را جوړ کړلو چې موږ د خپل لیدونکو ته دا ووایو چې لیدونکو دا زموږ اتلان دي موږ په دې په غلطیو باندې په نیمګړتیاو باندې خبرې نه غواړو چې باس پې وکړو او نه هغه کوو که چېرته اشاره راځي ورته کوو به یو خبره یوه نقطه بخښنې سره هغه دا ده چې نن چې کومه لوبه موږ وکړه دې لوبه کې ډېر تغییرات وو ویکټ سلو وه د فیلډینګ د لارې نه موږ دا میچ وبایله د دې د وجې نه هیڅ ضرورت نشته دا چې موږ پلیرانو ته بد ورځ ووایو په عین وخت کې موږ په ګراونډ کې دننه وو موږ پریشر لیده موږ تقریبا مسلسل درې نیم ساعته دا فکر کوو چې په دې ګراونډ کې صرف موږ یې ټول خاموش وو حتی داسې قسم انډیوالان شاهدان دي چې موږ ته د پاکستانانو فانانو وویلې چې تاسو دا میچ وبایلئ هیڅ ضرورت تاسو نه لري دې ته خو د دې ګټې ته خو زموږ ضرورت ده لکه دومره پورې دوی پریشر او ټینشن او په خفګان
کې وو چې دوی حتی موږ ته ویلې چې دا باید تاسو وبایلئ په موږ باندې لکه تاسو یې ولې ګټئ لکه هغوی دا په ځان باندې ګڼنې وه چې دا لوبه افغانستان موږ نه وړي خو هغوی ډېر د مهارت سره باید د هغوی مهارت هغوی چې په کومه طریقه باندې دا لوبه ویوړه باید موږ یو لوبه انجوی کړو هغه په لاس وي دا داسې لاس نه ده چې موږ ووایو چې یو لاس و چې موږ پرې فخر ونه کړو دا د فخر والا لاس و نور وروره مننه ډېر زبردست شیانو ته د اشاره وکړه کور ودان نورالله وروره ته هم ګراوند کې ولې او تا دا ګراوند کې دا بیرغ دا افغانان دا چیغې دا خوښۍ دا خوشحالۍ او بیا په اخر کې پر فیسبوک باندې دغسې شیان دې باره کې ته خپله څه وایې والا ګوره وایي هر سړی پوهېږي چې غوا توره په سپینې زه به اول کې یو ریکویسټ ورته وکړم یو پوښتنه وکړم پلیز دلته بعضې خلک فالو کوم همالته ګورم ګوره اول ګوره ډېرې خلک دي چې ولې زموږ پلرانو ته ښکنځلې کولې اوس ګوره موږ ته ښکنځلې کوي چې تاسو ته پیسې درکړي ښکنځلې درته کوي دا سپی بلاک کړه یاره زما دپاره خو ګوره زما دپاره خو دا ډېر اسانه ده زه ګوره یو سړی ډېر په یو کلیک باندې بلاک کولی شم لیکن نه زه تا ته ستا فامیلي تربیه درښیم تا ته یې دا تربیه درښولې ده دا راغلی چې افغان صاحب دا راغلو چې په دومره ستړیا کې سبعینه چې ناست یې څو د لمر تپوس ولې او تر اوسه پورې تاسو خپل هم لیدلی میدان کې نو څه ته راغلو دغه ته راغلو چې تنه دا میچ تنه د تاسې وه او که زموږ هم وه که ټول افغانستان وه تنه یې تا زړه درد کوي که زموږ هم کوي موږ پرون راغلي دلته پرون موږ د شپې رسېدلي یو شپه موږ دلته کړې ده تر اوسه دلته یو سبا موږ نه ځو کار مو پرېښی هات مو پرېښی دي ته ناست یو او تاسو ته پیسې درکوي یعنې زموږ نه خوږېږي دا میچ د موږ نه وه موږ د وطن بریا نه غواړو ولا شیب خبرې کوي ولې هر انسان داسې په سپک نظر ګوره یا پلیز دغه نه واوړه یا ته چې هغه بد کومنټ ماته لیکې ته په دغه کومنټ باندې تاسو لاس درځي ته هغه خبره په ښو الفاظ باندې کولی نه ده ته په لاس ورځي دا د عیسی بچی دی دا د پاکستان بچی دی هر څوک دی دا چې زما پلیر ته چې څوک ښکنځل کوي زما دپاره هغه د پاکستان بچی دی زما پلیر ته چې څوک ښکنځل کوي زما دپاره هغه افغان نه دی بالکل نه دی احمد عیسی اقزی صاحب زموږ هم زړه درد کوي وروره موږ هم زړه درد کوي موږ دا نه غوښتله چې میچ پاکستان بایلي ګوره څومره افغانان راغلي دي ګوره هر یو ګوره نوم د چا مه اخله چې څوک وي ښه هغه غواړي داسې د نوم واخیستل شي ګوره هر یو موږ ته دا چې ګوره معلوم ده د دې چې ژوند لایف موږ تاسو معلوم ده چې ګوره هر یو ګوره موږ تاسو پردي مزدوران یو پردی مسؤلیت مو ګوره پرېښی ده کاروبار مو پرېښی زندګي مو پرېښی ګوره لغې د دې پوه چې هره ورځ ګوره د سروسو مصرف مو کېږي او د څه لپاره راغلي یو ملګرو راغلي دې لپاره یو چې دغه بیرغ زما پر اوږو رپېږي دا نړۍ ته زه وښیم د دې لپاره راغلي یاستو چې زما د اتل د کوم حالت نه راوتی دی د کومو بدبختیو نه راوتی دی ته تر اوسه پورې زما لوبغاړي دغه لوبغاړي په یو آزاد میدان کې په دغه کابل ښار کې نسي ګرځېدلی هغوی د هغه حالتونو راغلي دغلته لوبه کوي او داسې لوبه کوي چې نړۍ ورته ګوته په غاښ دی نړۍ ورته حیرانه ده روح الله وروره یو شی درته کوم زه په کارډیف کې وم او د ساوت افریقې سره زمونږ لوبه وله کله چې موږ لوبه وبایلله یوه ساوت افریقۍ ښځه وله هغه ماته ویلی چې زما سره ملګری رښتیا ولاړو هغه ته ویلی وایي چې میچ خو وګټلو هغه ورته چا وګټلو وایي چې ساوت افریقې وګټلو نو دی ورته چې زه خو افغان یم نو ما دپاره خو دا د خواشینۍ خبره ده زه خفه کېږم خفه سوم هغه ورته ویلی چې نه تا لپاره دا یو د افتخار ځای دی چې ته په دې جهاني اتلولۍ کې دلته ته لوبه کوې ته لوبېږي لکه زه بار وایم زه یو وخت خبران کوم یو ډېر شرکت خبره ګوره تاسو دې سوچ وکړئ سیده نن بایلو ګټله بایلل ازي کې لاس کاله مخکې به ګوره موږ تاسو د پاکستان یا د انډیا میچ سپورټ کوو بیرغونه مو د غوره په اوږو باندې نن الحمدلله چې دې ته ورسېدلو چې موږ تاسو ګوره خو زه رښتیا وایم زه رښتیا وایم رښتیا خبره به وکړو دا لیدونکي ګوري دا څوک چې هغه کوي د 18 کاله د مخه چې نه ټیم وله نه نوم او نه نښان و څوک هم سپورټ کړو او چاته هم چیچکې ویل دغه جواب خدای راکوي بس هغه څوک چې په کرکټ پیږي او کرکټ سره علاقه درلودله نن چې ته خپل ټیم لري او دې حالت ته چې په آخري اور کې په شپږو بالونو باندې شپږ منډې ته ضرورت وي د پاکستان غو یو هیواد چې الریډي زموږ افغان صاحب دې ته اشاره وکړله افغان صاحب دې تاریخ لږ درته بیان کړلو زه او ته ټول 10 کلن 12 کلن عمر زما او ستا د پروفیشنل کرکټ لا نه دی
تنقید هر څه هغه په خپل ځای باندې نو ولې ته خپل اتلان سپکې سپورې نه سپک وایي خلک دا ولې سپک خلک ستا وبخښئ زه تاسو ته یوه خبره وکړم دا ډېره اسانه ده یو چا ته سپک خبر کول بالکل هینډل کول یې ډېر ګران کار دی صحیح ده پرون یو سړی راولاړ شوی د نبي ته یې ښکنځل کړي دي هلکه ته ورسه د نبي ګوتې وګوره تا چې نبي ته کومې کنځلې کړي دي ته ورسه ور د نبي ګوتې وګوره چې هغه د لاسونه څو ځایه پرېږدي ته ورسه وګوره چې نبي چې نن د لوبې وروسته اوس نبي په څه حالات کې دی ته خو یو وارې تا چې کومې ښکنځلې کړي دی مېړنی ته یو وارې ولاړ شه زما دپاره د خدای دپاره د دې ملت دپاره ته 20 منټه منډه وکړه ته 20 منټه منډه وکړه دا خلک 10 ساعته پر میدان افغان باندې صاحب ولاړ منډه دې هم نه کوي تا په خپل کلي کور کې څه خدمت کړی ده وروره تا خپل کلي کور کې څه خدمت کړی ده خپلې کورنۍ ته څه کړي دغه خپل کلي ته مکتب دې جوړ کړی مدرسه دې جوړه کړې چاته دې پل جوړ کړی دی چاته دې لاره جوړه کړې ده په لاره کې دې شګه اچولې دی یو عادي خبره چې ستا هلته د اوس پوره دی نه زه تا ته خبره کوم سړی ته راغلی پر دې باندې ما نن یو څوک ولیدی ځه بلا دې پر دا ټیم چې زه ټیکټ نه لرم هلکه خدای تباه که زه ټیکټ اخلم تی ولې نه اخلې خو واخله دا ټیکټ په 100 او عباس موږ کله اخیستي موږ په اګست 2018 کال کې او آنلاین به دا ملګرو ته به ډېره تعجب خبره څو یو ساعت آنلاین په کیو کې ولاړو په قطار کې آنلاین د آی سی سی کله ټیکټ چې ایشو کېدل یو ساعت موږ آنلاین دی نن پر دې باندې خشمېدلی ده وایي ما ته ټیکټ نه سو راپه لاسه هلکه راتلې به دغه پاکستانی کراوډ ته تاسو وګورئ هغوی چې دا خپل بیرغونه ورته شور هغوی دا لاف ورته ویل دا مینه یې ورکولو خپلو لوبغاړو ته هغه چې راووځي زما دا چې راووځي زما دا خلک ځینې زغلی هلکه څه دي لوبه یې بایللې ده زوی مړې لوبه یې بایللې ده لوبه ده تا کله یوه لوبه کړې ده د دنیا هره لوبه خدای دې وکړي چې هغه شطرنج وي ولیبال وي هر څه چې وي او د کلي دې وي د کور دې وي لوبه ده او بل زه خو دا وایم څو یې بایللي دي 5 یې بایللي دي 6 یې بایللي دي 8 یې بایللي دي که 10 بایللي دي د دوی تر سر یې زار بالکل زه موږ ډېر فخر کوو اوس دلته راتللو د هوټل ته کوشنیانو پر کالي اغوستې وو د افغانانو د افغانستان لباس یې اغوستی وو خلک ورته لاسونه ورته ول تاسو ډېره ښه لوبه وکړه نن افغانستان خلک په کرکټ پیژني افغان د بخنه سره هغه ځای کې چې زوما بخنه سره زه غځای کې چې ومه دوه انګریزان له کوره ولاړو او دوی پټي افغان صاحب دوی هغه فیسبوک باندې بیا شیر هم کوي دوی پټي لګولې ولا د افغانانو دا شیر کې سره د کور نه دی د کور کې ولاړ ول د کور بالکونی نه دوی د افغانانو پټي لګول انګریزان ول او موږ سره ستاسو بیا به سره شیر هم ان شاء الله دا وس ملګرو موږ څه وایو موږ دا وایو چې زمونږ आवाज دنیا ته لاړ شي موږ د نړۍ په هر ګوټ کې زمونږ आवाज واورېدل شي موږ د هر څه الحمدلله توانایي لرو زمونږ د فوتسال دغه ټیم ته دغه بورډ ته ټولو ته مبارکي وایو د دویم مقام یې راوړ لکه همداسې زمونږ نور سپورټس ډپارټمنټ چې دي هغوی په خپل ځای کې خپلې لوبې کړي دي بریاوې راوړي دي اتلولۍ راوړي دي هر هغه څوک چې د افغان او د افغانستان نوم په یو ځای کې اوچتوي که هغه په هره رشته کې که هغه په هره برخه کې هغه زما اتل دی هغه زما د زړه سر دی هغه زه یم هغه ته هغه اصیل بچی د افغان دی ټول افغانستان ریپرزنټ کوي نو ګټه بایلل دا ورور او خور دي یو به ګټي یو به بایلي ملګرو که څوک هغه چا نه زه پوښتنه کومه ځکه چې اوس موږ نشو کولی چې که افغان صاحب چېرته وکړی چې څوک راواخلي به خیر روا به هم کړو هغه کسانو نه زه دا پوښتنه کوم چې کله هم دا تصور کې راتللی چې موږ به د پاکستان په خلاف داسې یو لوبه کوو او موږ لوبغاړي کې ولو موږ د خلکو سره ناستو موږ په پاکستانیانو کې راګیر ولو ته یقین وکړه که نه چې دوی داسې چوپ وله لکه څنګه چې مخکې مو وویل 14,000 تعداد کې شاوخوا دومره خلک تماشایان راغلي ول او دې کې موږ یو 1,000-2,000 تعداد کې به غالبا ول ځکه چې چانس نه و ډېر زیات افغانان راغلي وو د باندې ولاړو د ټیکټ مشکل و لکه په دوی باندې موږ هغه نری تبه پې تېره کړله که نه عادي لوبې په اصطلاح یا زموږ تاسو په دې اصطلاح ده باندې
نو لوبې مشکلات لوبې هغه موږ هر څه په خپل ځای او یوې خوا ته هم پرېښي په دې باندې بحث کوو نه به تاسو دا هغه کوئ نه زه یو شی پکې وایم وبخښئ مهرباني افغان صاحب برای ماښام زه له لوبغاړو سره ناست وم دا مرکه به خپره شي کابل دفتر ته موږ لېږلې ده هغوی به یې خپره کړي هغه په مرکه کې رسمي راته وایي هغه دې نه فیسبوک ګوري ورورک نه دې انسټاګرام ګوري نه دې ټویټر ګوري مه ځان سپکوئ او بله خبره دا ده که حوصله ورکړې لوبه به درته وګټي که همت ورکړې لوبه به درته وګټي که سپک کړي لوبه به درته وبایلي او څوک سپکېږي افغان او صاحب بل دی په خپل هغه کس څوک ښکنځل کوي بالکل یعنې زه نن موږ ولې نن لګیا یو دا خبرې کوو چې یاره مه کوه دا کار ویلې که یاره سړی ته چې هر څو دا ملګري څو راټولې څوک چې شي لیکي یاره ویلې که ته خو دې دا ښکنځلو ما ته ولیکه مسله دا نه ده او ته نن دې کومه لاسته راوړنه کړې په دې ښکنځلو کې مین شی دا دی ځینې خلک ښکنځل کوي پښتو یې زده کړې دغه پښتانه نه دي څوک چې ښکنځل کوي هغه پښتانه نه دي ولا کوي ورسي تاسې هر چا چې ښکنځل لیکل پر خپله فیسبوک پاڼه باندې ورسي پلار یې وګورئ مور یې وګورئ قوم یې وګورئ قبیله یې وګورئ د افغان نشي کېدلی د یو خوا څخه راغلی د هر چمڅ یې کړی دی هغه به یې کړی خو دی افغان یا پښتون نشي کېدلی ځکه نه موږ سپک خلک یو نه موږ چاته ښکنځل کوو هلکه دغه خلک وایي په کرکټ داسې ده داسې ده داسې ده تاسو څه فکر کوئ دغه سړی چې هلته مخامخ ناست ده زما نبي به لږ تر لږه نړیوالې څو لوبې کړي زه نه دا معلومات نه لرم لږ تر لږه څو نړیوالې 1.5 سل 200 لوبې به یې کړي نور علي وایي یار ته څه فکر کوې تر تا به نبي په لوبه نه پوهېږي هسې یوه خبره کوم ډېره بخښنه غواړم ته څه فکر کوې تر تا به ګلبدین په لوبه نه پوهېږي ته څه فکر کوې تر تا به پر ګلبدین د خپل عزت ګران نه وي تر تا به پر ګلبدین د افغانستان ګران نه وي اوس نو خلک وایي چې دا پلانکی پیسې ګټي هلکه پیسې خو ته هم ګټې زه هم ګټم دا هم ګټي هغه هم ګټي هر سړی کار کوي یعنی کار چې څوک یو خو د افغانستان والا کیسه ده چې وایي ریډي چلی وایي زه خدمت کوم که موچي وي وایي زه خدمت کوم که دکاندار وي وایي زه خدمت کوم که پیردار وي وایي زه خدمت کوم یو زوی مړی ما نه کوي داسې هغه وایي زه کار کوم دا کار او خدمت فرق لري کار دی موږ کار کوو مزدوري کوو دا دلته ناست کسان ټوله مزدوري کوو په یو نه یو شي باندې لګیا یو خپل ژوند چلو ځکه خو کار کوو خدمت دغه دی چې دا اوس یې موږ کوو په دې کې په دا موږ خدمت کوو دا شپې چې سبا کړې دا دومره سفرونه چې کوو د څه لپاره صحیح دا لوبه خو تاسو کور کې ګورئ موږ هم کتی شو موږ دا نه کوچول چې موږ ګل دا ګرته د سر د درد ګولۍ خوړلې دي او سر د درد والله د مخه مې وخوړې او د مخه مې وخوړې نو راشي ناسته د دې معنا دا نه ده چې چاته غوسه نه ده ورغلې موږ صرف دا وایو ورور راسي چې افغانان شو راسي چې لږ حقیقت ته وګورو او بغیر د دې لوبې نه په نورو اړخونو کې افغان صاحب دا افغانان وایي چې په جنګ یې له ما سه ولاکه پاکستان وګټي ځکه یې نشي درڅه ګټلی چې ته جنګیالی یې موږ به دا تا ته نور پاکستان وایي چې په لوبه هم په قرآن کې راڅه وګټې دلته د دې یو کوم انکر لګیا و تفصیل ته به یې نه ځم چې ولا افغانان داسې دي او افغانان داسې دي ارمان ما ته ملګرو اجازه راکولی ما به ډېر ښه جواب ورکړی ځکه چې یې ډېر د نږدې یو خبره کوم شعیب اختر خبرو ته خبره دا ده چې هغه به افغانانو پسې خبرې کړي چې دوی هر څه چې دي بیا به پاکستان په کوڅو کې زده کړي تا خو په اکاډمي کې زده کړې ده موږ په کوڅو کې زده کړې ده او نن در باندې ته به راغله که رانغله نه بیا سر په سر یو پرون مې لوبه درڅه ګټلې ده اول میچ مې درڅه وګټې بل میچ بل درڅه وګټې او له تاسو مې په نره توره ګټلې ده داسې مې نه دی درڅه ګټل ما دې نفس درکښلی دی افغان صاحب نن موږ سره دوه د لوبڅار له خوا نه دوه غلطیانې موږ سره او دا به راووځي وروسته راوځي پایسې سي کېدای شي راوځي دا د لوبڅار غلطي دا غلطیانې ولې دا وشولې کېدای شي د پلار په وطن کې د زوی لوبه ولې خطبه یو څه کېدل دا هم امکان لري هر شي څه دي ولې نسته دا ټول عالم وایي لوبڅار غلطي کړې ده چې لوبڅار غلطي کړې ده نو خو خیر کړې ده زه به یو شی بل درته ووایم زموږ لوبغاړي افغانان دي ګورئ افغان مه ښکنځئ هر څوک هر څه لري یو شی چې د خوشحالۍ خبره ده نن زموږ په کرکټ کې هغه دا ده نظم و ډیسپلین پرون سړي ګناه کړې ده راوتلی ده زما معلومات ښیي چې دی راوتلی ده له دغه څخه هوټله څخه راوتلی ده کور ته تللی ده د ورور کره تللی ده د خور کره تللی ده قریب کره تللی ده منیجمنټ یې نه دی خبر کړی دا د منیجمنټ سزا ورته ورکړل ښه
دا سزا هغه پر سر سترګو ومنله دا ډیره لویه خبره ده او بل افغان صاحب دغه ورلد کپ خلاصي په خیر سره ډېر تغیرات به راځي انشاءالله او واده موږ سره شوې ده چې د فټنس ټیسټ چې دی دا به ټول پاسه وي قانون جوړیږي دا به داسې نه وي چې د احمد او محمود دپاره نه دا به قانون وي واده نه دا عملي سوی عمل دی دا لکه بالکل دا به انشاءالله د لوبې نه هغې کې خو موږ وایو چې موږ نه ځو تخنیکي موږ زړه م درد کوي بېرته هغه خبره دا زموږ کسب نه دی دا به په دې به لایف راځو انشاءالله او ملګرو تاسو نه به مختلفې نظرونه اخلو او مستقیما به ستاسو آواز رسیږي انشاءالله دا زه سره واده کوم چې مستقیما او که چیرته عملي نسي زه د ټولو سره ملګری یم اولین کس به زه د سره ولاړ یم کنځل به نه کوو د چا سپکې سپورې به نه کوو د چا بېزتي به نه کوو نور په هر حساب هر لیول چې فیسبوک باندې همدا خبریانه به زه تاسو ته مخامخ راځم او مخامخ به د ثبوت سره د ټولو سره به تاسو ته ښکاره کوم تاسو مخکې زه به درپسې یم دغه ټول مسایل به انشاءالله ځکه موږ ته هم درد درېږي موږ هم وایو چې موږ افغانان په خپو ودرېږي زموږ ټیم په خپو ودرېږي زه به یوه خبره بله پکې اټ کړم ستاسو د خوشحالۍ دپاره ژر به اعلان سي زه یاسې یو رنګ در ښیم زموږ کرکټ بورډ د نړۍ پاک کرکټ بورډ دی دا آی سی سی ویلي دي الحمدلله دا به ژر اعلان الحمدلله الحمدلله زموږ کرکټ بورډ ته به آی سی سی ډېر زیات امکانات ورکوي ډېر ژر انشاءالله یعنی داسې یعنی دا ډېره لنډه خبره نه غواړم چې ډېر تفصیل اصل افغان صاحب نه پوهېږم چې موږ نه پټ ساتي که څنګه چله خو سړی د مخه به دې راته ویلو موږ به هم دغه کړي وو یاره او هغه ملګرو یقین وکړئ یعنی سبا یې مې ناشته کړې ده او په وایي زور یې راوستلی وه چې بړۍ به م در کوم هر څه به در کوم په پوس ولې خو له هر څه نه تېر یو جاکټ پټاټو مې ورسره پیدا کړی خو بس افغان صاحب له هر څه نه تېر وو الله دې په عزت لره عزت لري او موږ ستا احترام کوو چې دا دې راوکړلو ډېرو ملګرو ته به اختیام دا اندېښنې وایي دغه وله زه په دې مطمئن یم انشاءالله هغه چا چې کنځل کړي افغان صاحب هغه چا چې کنځل کړي یاره ولا ګریوان کې خو به کتلي نه شکنځل ولې وکړو ګوره لنډه خبره داسې ده ګوره نیوکه جای سره د هر افغان حق ده د هر افغان حق ده باید نیوکه وکړي په جای سره خو شکنځل ګوره ډېر پس سړي د کم استه سړي پوهېږي هغه څوک ګوره چې دماغ نه ډېر سړي کار ده ته کنځل کوې دې شي لاس راوړي ته سیده نیوکه وکړه په جای سره ما سره غږېږي دې سره هغه سره هر یو سره خلک په سپکو افغان صاحب نه دا ګلبډو پلانکی هلکه ولې خدای دې مال کوي نه بخښنه غواړم تا نه به زه دا پوښتنه وکړم آیا زمونږ د افغانانو کلتور نه دا نه دي چې یو سړی غورځېدلی یو سړی لوېدلی وي یو سړی موږ هغه سره باید ښېګڼه وکړو هغه په خپو ودرو هغه ته ذهني روحیه ورکړو هغه ته که فزیکي که نور داسې څه زموږ د وسه کېږي په خپل آیا افغانستان دا زموږ د کلتور برخه نه ده بلکل دا خو ما مخکې دا خبره ځکه وکړله ما له هغه څوک چې افغان وي هغه دا کار نه کوي ګوره دلته خو پښتو یاره ستا انګلیسي زده ده ستا زده ده ستا زده ده زه هم ګزاره کې کوم ټول نه اوس نو زه چې په انګلیسي لیکل کوم زه انګلیس وم خو نه یم دغه پښتو پنځه توري خلکو زده کړي دي پر پروفایل باندې د یو چا عکس لګولی یو بده خبره به م تر غلا وتلي د یو چا زوی تر شا ناست وي بس هغه راولاړ سي مولا نبي پلانکی رقم ده ګلبدین پلانکی رقم ده اصغر ده هو اصغره ته دغه څه شي راشد ته لوبه نه کوي خدای تباه کړه راشد لوبه نه کوي افغان صاحب د ورلد کپ د مخه نه د ورلد کپ د مخه افغان صاحب راشد اتل نه و ولې نه و دلته اتل نه د دوی د دغه خلکو دا کوم چې سپکې سپورې هغه سپکې سپورې نه د هغوی اتل نه و وبخښئ زه دا یوه خبره زه کلیر کول غواړم ملګرو بیا وایم دوه خبرې دي دا د فیسبوک یو داسې دنیا د چا کور کوڅه او پټۍ څوک نیسي که تله هر سړي شل اکاونټ جوړ کړي چا د نجلۍ په نامه جوړ کړي هلک ته دوه کار کوي ځینې وختونه به خور ورور هم سره مخامخ شوي ځکه خوندون په غلطو نومو اکاونټونه ورته جوړ کړي ورونه دا څوک چې په غلطو نومو اکاونټونه جوړي د هغوی بیا دا شان پکښې شته مین مسله پر کم ځای باندې ده مین مسله په دې ځای کې ده دا خو نه معلومېږي خو که څوک پېژني یو چا ته سپکې سپورې وایي پلیز د خدای په خاطر ورسئ ویې ګورئ پوښتنه یې وکړئ ډېر افغان به نه وي یو ځای به یو غلطي سوي زه به بیا دا خبره وکړم نبي تر ورلد کپ د مخه هم زما اتلو نن هم دی اصغر ګلبدین هر لوبغاړی د ټولو نومان بیخي غټ لیست دی هر لوبغاړی دا زموږ اتلان دي موږ د اتل خطاب ورته کړی دی وروره زما اتل ته چې څوک څه وایي موږ بیا دغه ژبه ورسره کاروو دا وسې ورسره کاروو چې څوک یې غندي
هلکه په غلطو نومو باندې خلکو نومونه اخلي ولې یې اخلي زوی مړې څه دي ولا ما ته غوسه راغلې ده پر کور باندې آرام ناست دی شنې چای څښې و میچ ته ناست دی شل شکنځل به دي خپلې میینې و خپلې خور ته هم کړي نارې ترې راوړه هغه چای هېڅ ته که د مخه څه وځه هلکه نارې مه وه دا چمونه به دې ټول کړي ملا دې ما ته بیا دلته شکنځل مه لیکي ځکه تا ته غوسه دې راغلې غوسه دې راغلې ده هغه سړي ته به څونه غوسه ورغلې چې نن یې ټوله ورځ په داسې لمر کې تېره کړې ده 33 درجه 33 ولا نه لکه مونږ لوبه لیدله هر یو پلیر داسې لوبه کوله 100% یې اچوله 100% چې الله مونږ ته کامیابي را نه کړه نه دا به خامخا یو چا بایلله دا به یو چا بایلله افغان صاحب بعضې ملګرو هغه کوي ملګرو موږ مخکې مې ویلې چې موږ دې ته راغللو چې زموږ ملي اتلان زموږ اتلان دي او دا به اتلان وي ماته لیکلي زنده‌باد پاکستان لکه ستا پاکستان دې خدای او تا ته مبارک وي خو ته پاکستانی ستا دې مبارک وي ما ته دې خدای زما افغانستان مبارک وي زما دې افغانستان دې زنده‌باد وي ته وا زما ټیم دې زنده‌باد وي هلکه ستا ټیم یې تا ته زنده‌باد زما ټیم یې ما ته زنده‌باد زما ټیم ته به بده خبره نه کوې ستا ټیم دې تا ته مبارک وي د افغانستان ټیم د افغانانو ټیم دی دې ته چې هر څوک بده خبره کوي د هغوی سره به بیا خلک په ډېره بده ژبه خبرې کوي بلکې زه به په یو بل ټکي دا دوستانو ته ډېر خلک پازیټیو را روان دي مثبتې خبرې کوي اسانه لاره دا ده ایګنور کوي هغه خلک اسانه طریقه یې دا ده ایګنور یې کوي بلاک یې کوي یو څوک چې ستا اتل ته احترام نه لري ستا خاورې ته احترام نه لري ستا بیرغ ته احترام نه لري هغه پر لاس باندې د افغانستان بیرغ تړلی زما دپاره خو دا ډېر مقدس دی هلک که ستا دپاره نه وي مقدس او ته هغه ته سپکې سپورې وایې دا خو نو بیا ستا مشکل دی زموږ مشکل ولا کوي ملګرو مشکلات به وي مشکلات ستا مشکلاتونه څوک سترګې نسي پټولی او هر یو موږ په دې پوهېږو چې مشکلات سته دی تاسو هم پر دې پوهېږئ خو نن د مشکلاتو د خبرو وخت نه دی ورلډ کپ یو د دې جهاني کپ یوه لوبه پاتې دی دا لوبه دې الله په خیر سره خلاصه کړي او الله دې زموږ بریا خپله کړي انشاءالله تغیرات به هم راځي تنقید به هم کوو کوشش به کوو چې کرکټ بورډ ته لاړ شو هغه څه چې تاسو ته ښه ښکارېږي زه یو بل افغان صاحب زه یو بل زما یو سوچ د ذهن دی که نه که داسې اوسي دغه ځوانان چې دا موږ ګوري 100-200 نفر دې راولاړ سي دا منطقي سي سره انډرسټینډینګ دې جوړ کړي سره کېدي نه او په یو کار دې یو هغه باندې دې کار وکړي یو پلان دې جوړ کړي چې موږ څنګه کولی شو دغه لوبه په خپو درولی شو او تاسو دغه 100-200 نفر لاړ سئ کرکټ بورډ سره وخت واخلئ او دغه فضلي صاحب سره کښېنئ نو ډومestic منیجران چې دي سلیکشن کمیټې چې ده دوی راوغواړئ دوی سره کښېنئ افغان صاحب او دوی چېرته چې ده کرکټ ګراوند بالکل سره څنګ په څنګ دی که تاسو 1000 نفره 2000 نفر هم تعداد کې لاړ سئ خو یو پروګرام جوړ کړئ دغه 100 نفره کوم چې په څوک هغه کسان زیادوم چې په کرکټ پوهېږي دغه کرکټ کې به تاسو ډېرې غلطیانې نوټ کړي په منیجمنټ کې څنګه ښه والی راسي بالکل تاسو وړاندیز وکړئ په کرکټ کې څنګه ښه والی راسي پلانکی دی نه هلکه پلانکی دی دا خو غلطې خبرې دي ګورې دغه عزیز الله فضلي متعلق دا خلک دا خبره کوي فټنس ټیسټ لازمي دی تاسو غواړئ چې کرکټ مو نړیوال شي خود غواړئ حتمن یې غواړئ دا سړی دا د دې تر شا ولاړ دی ډیسپلین لازمي دی په کرکټ کې دا سړی تر شا ولاړ دی دا نور څه ګڼ شان چې دي دا ټوله لازمي دي دا د دوی تر شا ولاړ دی ختموي په دغه باندې نه مشکل نشته نو مین مقصد څه شي دی دا ټول شان لازمي دي دا خلک پس ولاړ دي اوس ځینې خلک ولا اصغر ټیم کې لوبه نه کوي اوس وي مړې اصغر تا نن ولې او نن څومره ښکله لوبه وکړه نه یا تا نن ولې دی هغه د ګلبدین سره لکه د ګلبدین شی لاس داسې ولاړو لکه دا ستا شی لاس دی او دا د کیڼ لاس دی یو شی لاس یو کیڼ لاس دا افغانستان ټیم یې تنه وه دا به یې بایللو ګټل پکې ستا دوستانو د دغو ښکنځلو د دې تیرو خبرو دا کرکټ ته سپکې سپورې ویل پرېږدي دا کرکټ نن موږ ته خو په افغانستان کې هستئ ته خو موږ د باندې دا ډېر لوی خوند لري دا د افغانستان بیرغ چې ته یې وینې ځکه موږ تمامه ورځ د بل بیرغونه وینو ته چې د افغانستان بیرغ په عزت وینې چې پورته کېږي ته چې په هغه ګراوند کې ودرېږې چې هلته د افغانستان ملي سرود غږېږي د بدن دې ورژه کې د دیو جلا خوند وي او دا ډېر لوی شان دي دا ساده شان دا ډېر په تکلیف راغلي دي دغه زموږ سپین ږیري ځوانان چې دا اوس دغه لوبغاړي تر دې ځایه رارسېدي دوی ډېر په تکلیف تر دې ځایه دا کرکټ رارسولی نور به یې پروفیشنل وا افغان صاحب خو موږ لیدونکو ته وړاندیز وکړو افغان صاحب
زه زوم کاژول غږی بس پروګرام افغان صاحب. کاژول دا اونې سي راځي زه خبره پکې اډ کوم دغلته یو وړاندیز لرم زه ته اما خپل څه ما وړاندیز مخکې کوم ویل زه اورم ما ویل چې دا 100 200 300 نفر دي راولاړ سي څوک چې په کرکټ پوهیږي دا د کرکټ غلطیانې خو به که دوی رښتیا د کرکټ سره مینه لري ما سره د هر میچ د هر د دې دپاره یو بل شی درته ما که نسي کولی تګ نسي کولی وایاستئ چې زه په اروپا کې اوسم بل ځای اوس سړی ولیکئ یو ښه معتبره خط ولیکئ د کرکټ بورډ د چیرمین په نوم د کرکټ بورډ د کوچ په نوم د کرکټ بورډ د کپتان د دغه ټیم د کپتان په نوم او بل افغان صاحب متمدنې دا ملګري دی وایي که نه چې لکه د دوی نظر دا دی که نه افغان صاحب د دوی نظر دا را چې دغه ټیم جوړیږي باید د خلکو نه نظر واخیستل شي کپټان سلیکټ کیږي خلکو نه نظر واخیستل شي دا نشي کېدای. دا خو بیا خو اداره خو زه دا وایم چې تاسو را ولاړ سئ ملګرو موږ به ما سره وعده وکړه په دې به لایو راځو انشاءالله تاسو دغه اوه میچ چې سوي دي او اتم را روان دی د دې ریویو ولیکئ په دې باندې تاسو خپل ما درته چې ما د هر اور د هر لوبې باقاعده لیکي چې چیرته غلطیانه وي په دې باندې لیکلو کوي یو پلان جوړ کړي چې موږ څنګه کولی شو کرکټ دغه کړو دا که هر یو ته دا خبرې کوو بې ځایه شکنځلې کوو بې ځایه کوو آیا دا ښه دی که چېرته یو داسې منطقوي سوچ وکړو چې موږ څنګه کرکټ په خپو درولی شو کرکټ د خپو درولو دپاره ښه لاره ښه هغه دا دی چې 100 200 نه ما خو ګوره دغه په 200 تعداد کې تاسو دلته موږ ګورئ څومره نور کتونکي دي خیر دغه تکلیف خو تاسو وباسئ که نه دغه دروازه خو د کرکټ بورډ تاسو خو روټه کوئ او موږ در سره ولاړ یو خو په ثبوت باندې یو چا باندې بې ځایه تنقید کول د یو چا نوم بې ځایه اخیستل یا یو چا هغه کول دا نه منو دې کې باید موږ تاسو هیڅ وخت دغه کلتور باید موږ تاسو ختم کړو یو چا د فیسبوک به راغلی وي یو دوه خبرې به وکړي او بس هغه سړی بدنام هم کړي هغه سړی بې عزت هم کړي هغه سړي ته سپکې سپورې هم وایي نه راولاړ سئ په دغه خیر دی سوچ وکړئ زه پوهېږم ډېر دا لیدونکي ټول پر کرکټ پوهېږي انشاءالله که یوه نقطه راواخلئ دې نه پوره یو پلان جوړیږي یو کتاب جوړیږي یو شی ترنه جوړیږي او دا به مستقیما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړو او دا هم د سره واده کوم 100 نفره تاسو چېرته کې کېناستېدی سئ د هر طریق نه چې وي د کرکټ بورډ کس به تاسو ته درشي انشاءالله تاسو به په هغه مجلس کې کښېني تاسو به خبرې وکړي دا د سره واده کوم او که نه یې منله یا نه کوله بیا خو موږ تاسو نه خو لاره بل اپشن چا نه راخیستی که نه هغه اپشن خو موږ سره دی نو ملګرو زه د کرکټ دغه د کرکټ ژغورنې ته هم پکې واړو په دا کرکټ باندې دا زموږ اصلي هدف یې ښه پاتې د کرکټ دغه سره یو شی بل کوم یو شی هغه کوم ګوره دغه اوس زه چې څومره معلومات لرم د پاکستان یو عادي ویزه چې دی چې هیڅ نوع چارجز نه لري تر $100 پورې په ډېر مشکله پیدا کېږي که عام سړي ته په میاشت شپو کې نه کېږي ملګرو دوی دپاره تاسو څه آواز اوچت کړی دی څونه پر تاسو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره کړې ده څونه پر شکنځل لیکلي دي او څونه پر نن د تا خبره شکنځل کړي دي څونه پر تاسو د خپل د داخلي وزارت مخې ته تللی یاستئ څونه پر تاسو خپل حکومت له ګریوانه نیولی دی چې ولې زما ویزه مفته ده زما سپین ږیری هلته بې عزته کېږي بیاب کېږي لاس وراچول کېږي هغه څوک چې 15 روپۍ ورکوي هغه ته هر څه وي وروره سړی مړ شو د سفارت د پاکستان سفارت په وړاندې باندې په ننګرهار کې سړی مړ شو ډیټیلز یې له ما سره شته یو انسان له لاسه ورکول دا خو خلکو ته ډېر یو عادي ښکاري څوک لاړله تذکره زما او ستا حق دی که نه دی ملګرو تذکره تاسو په څو ورځو کې اخلئ څومره ثبوتونه تاسو نه غواړي څومره شیان تاسو نه غواړي چې تاسو وکړئ چا آواز اوچت کړلو په صحت اړخ ته که راسو هغې کې څومره مشکلات دي څومره تکلیفونه پکې دي یو شفاخانې ته چې تاسو ځئ یو ډاکټر ته چې تاسو ځئ چا آواز اوچت کړی دی خو دغه ته هم خیر ولاړ سئ سپکې سپورې مه کوئ لاړ سئ ودرېږئ مخې ته ودرېږئ دغه یو خبره درته کومه ملګرو په پښتنو میشته سیمو کې کالدارې چلیږي املا مشهور نو څه غیرت لرې دا کالدارې خو زه په ته استعمالوو که نه کلدار استعماله پر ټیم کې لوبه وګټل اسمان غواړي تر همدغه لیدونکي دي په رښتیا حقیقت وایي لیدونکو که د مختلفو ولایتونو یاستئ بالخصوص پښتنو میشتو ولایتونه درته یادوم ځان یادوم زما او ستا د کلي کور درته یادوم آیا ته کلداره په دا جیب کې نه لرې ته او خدای دې ته کلداره په دې خپل جیب کې نه لرې ولې ته خپل پیسې نه لرې ته خپل اثار نه لرې ته خپل افغانۍ دا باس بلې خواته ځي زه وایم خیر ده
ځوانان ولاړ شوي دي ځرېدلي دي او د دوی احساس د دوی هر څه د قدر وړ دي باید ودرېږو دا هېواد به دا رقم ته جوړوو که زه او ته راولاړ نه سو دا هېواد نه جوړېږي والله ما او تا به دا هېواد جوړوو انشاءالله خو باید هر خواته سوچ وکړو فکر وکړو دا زما او ستا د کلتور حصه نه دی دا سپکې سپورې زما او ستا د کلتور حصه نه دی یو بله خبره زه یو بله خبره کول غواړم نور علي ورور نور رحمان ورور روان دولت ځای روان دی یو ته د خپل دا هر نظر چې تاسو د کرکټ متعلق لري ویلې کوي زه درته خپروم په خبريال ویپاڼه کې یوازې خپرول نه دي د خبريال ویپاڼې زه په لاس ورسپارم کرکټ بورډ ته زه په وایم او تاسو ته هم د دې ثبوت درکوو او دا اسانه شی دی دا ګران کار نه دی نظر لري نظر خو ډیر ښه دی دا خو د سمون نظر خو ته خو نظر د دې خاطر نه لري چې خدای ناخواسته کرکټ خراب کړي خو د ښه والي هڅه یې کوي نو باید وسي او هغه خلک نامینیټ کوي چې ستاسو اتلان یوازې اتلان نه چې ستاسو په هېواد کې هر سړی زما اکثر وخت له ډېرو خلکو سره بحث کېږي پر د فیسبوک پر شکنځلو باندې په دنیا کې د سوشل میډیا چې ده دا خلک د فن د ساتیري دپاره کاروي زموږ په وطن کې خو د یوې خوا سیاست پر کوي چلو دا دیم پر کوي پروا نه لري د دې بلا دیوار ځینې حکومت پر کوي هغه دیم پر کوي پروا نه لري ټیمونه جوړ شوي دي د احمد ټیم د محمود ټیم د سلطان ټیم دا خو د شکنځلو ټیمونه سړی ولې کوي هسې یوه خبره ده ته خالي په یو ګریوان کې د 1 منټ دپاره سر ټیټ کړه چې زه دا ښکنځل یاره تا ته 200 ډالره درکوي د امنیت شورا ته خلکو ته ښکنځل کوي ولې ملا دې ماته څه یاره دلیل هغه د دې خاطر نه درکوي چې ته خلکو ته ښکنځل وکړه چا چې ستا کمپاین چلی چې ستا د کاندید خلاف چا خبره وکړل په دلیل په منطق پر ده باندې نیوکه وکړه چې وروره که دا ته چې کم زما پر کاندید باندې دي ته د سپکه سپوره وویله یا زما پر کاندید نه دی دغه کاندید زما دی دا ښه سړی دی دا کاندید د کوچي دی دا ښه سړی نه دی په دغه وجه زما کاندید په دغه وجه ښه سړی نو به دا هېواد سالم لوري ته ولاړ شي موږ د دې زما څه دي ته ښکنځل تا ورته کړي دي یوه ته دې کړي ته یو سړی بل سړي ته دې ښکنځل کړي په ما یې څه اړه ولاکه لري لیکن په ما اړه لري ایز افغان جرنلیست په ما اړه لري موږ دا وایو چې نه ما د روح الله نه غوښتنه وکړله ما روح الله چې راځې روح الله زموږ ملګری دی ډېر ښه رباب یې زده دی ښه ده ته مال چې راځې ته راسه دوی وایي دا پخوا زمانه کې به د سر د درد علاج په رباب کاوه ده ته مال ته په رباب باندې نن زموږ د سر علاج په ګولیو باندې نه دی سوی تا هغه راواخه یو بله خبره زه که غواړم که اجازه راکړې زه یاد کړم ورسره ته د ځای ته راسه ځکه هغه غږ بالتلا نه ځي هغه دغه ته نږدې راځه نور زه ته ځای چینج کړو ځایونه بدل کړي موږ خالي خوند پراخو نور مې تاسې زموږ دا پروګرام هم داسې کیژول ده ډېر رسمي نه دی دا بالکل رسمي باس نه دی یوه نقطه ستاسو عزیزانو فکر ورته راوړم هغه دا چې که ستاسو د افغانستان کوم تیر میچونه چې دي که دا تاسو تر دغه اخرني ننني میچه پورې تاسو ټول سټډي کوئ په هر اور بای اور د اول میچ نه تر دې ځای پورې هر ځای کې که تاسو کوم انتقاد لرئ تاسو موږ سره مستقیما تماس نیولی شئ او زه تاسو سره وعده در کوم د خبریال .com د ادرسه چې ستاسو هر رقم نیوکه یي دا موږ ته ایمیل کوئ د ایمیل د لارې نور رحمان که فیسبوک وګورئ یا د کوچي صاحب یا د افغان صاحب خبریال د بیس سورس تاسو موږ ته دا هر ستونزه تاسو لرئ تاسو دا موږ ته میسج کوئ په ایمیل د لارې کوئ که د فیسبوک د لارې بخښنې سره موږ به د دې اعلان کوو افغان صاحب به د دې وعده کوي په دې اړه به راځو بالکل د مستقیما د دې نظر راخلو لیکلې ده دا خبرې ته جواب ورکول ډېر ضروري دی دا ځوان څه نومېږي او اتلان مه وایاستئ ایاز شهزاد لیکل خدای دې وکړي ایاز شهزاد صاحب چې اکاونټ دې اوریجنل وي او نوم دې خپل وي پروردګار دې وکړي نیوکه دې پر ځای ده پاکستان کې د چا کورونه دي دا ماته د کرکټ بورډ چیرمین ویلي دي ماته د کرکټ بورډ چارواکو ویلي دي وایي هر هغه لوبغاړی چې په پاکستان کې کور لري یا به په افغان لوبډله کې لوبېږي یا به کډه راباروي یعنې دا خبره کلیر ده نور د افغانستان د کرکټ بورډ وزیر لپاره ملګرو تاسو نه دا لږ وضاحت غواړي ولې دا یوازې د پاکستان مسله نه ده دا د نړۍ د ټولو هیوادونو مسله ده یو کس زه افغان او برطانوی کېدلی سم دی افغان او برطانوی کېدلی شي کوچی افغان او بلجیمي کېدلی شي فرانسوی کېدلی شي افغان امریکایي کېدلی شي افغان چینایي کېدلی دا صحیح دي چینایي نشي کېدلی په
په نړۍ کې هغه هیوادونه چې هم سرحده دي د هغه هیواد نیشنلیټیانې هیوادونه یو بل ته نه سره ورکوي هغه بند دي نو هغه هیوادونو د یو بل هیواد په منځ کې ګټې خوندي وي زموږ هغه لوبغاړي چې پر افغانستان را څرخېدلو هم سرحده هیوادونو کې کورونه دي د هغوی متعلق کرکټ بورډ دا فیصله کړې ده په دې فیصله زه خبر یم دا زه نن دا تاسو ته وایم د خبریال د ادرسه دا خبره کوم ما ته ویلي دي چې دا شی ختم دی نو تاسو کومه نیوکه کړې ده ستاسو نیوکه پر خپل ځای باندې او بل تاسو وایي ټیک ټاک کې غوبل جوړ کړي خود به جوړي لوبه یې ګټلې ده یار ابل ورځ چې موږ وګټل له پاکستان څخه او بل خبره ده چې تاسو افغانستان وګټل یار تر اوسه پورې پرېږدي چې بیا بل ور سره وکړو په ګوري چې څنګه کېږي کوم د خپل ځوانان پر ملا وډبول زما ایمان او عقیده ده بل بزینه ګټو او کدا چې موږ په خپل پسې څه دي په ټیک ټاک کې دا وایي لکه وایي د ټیک ټاک د بلا واخی خو د لوبه ګټلې ده نه دای ورته خوشاله ده افغان صاحب زه بیا یو شی د بیا هم کریډټ دوی ته ورکوم چې ټیک ټاک کې دوی څه غوبل راخیستې ډزې خو نه دي کړي کنه ایگزیکټلی افغانان خو بیرته د مرمۍ چې بر راځي بیرته خو بخښته راځي کنه کېدای شي یوه خبره بله درته وکړو دا اکثره خلک د موږ د خلکو سره کښېنو دا خبره کوي هغه وایي کېدای شي دا زموږ لوبې دا یوه څه نه ګټله کېږي له دې وجې چې خلک دا وایي ډزې کوي خلک په مړه سول خلک په ټپیان شول یعنې د خدای تعالی خو یو دی نظام د موږ نه پوهېږو او دا څومره ملګري چې موږ لایف ګورو احتیا وایي تاسو څومره آبادګي نیولې ډزو ته احتیا به سره وایي مجلس دی بنډار دی موږ خو هسې خپل پروګرام کوو که نه ګپ شپ هم راخیستی دی خبرې هم پکې کوو څومره رښتیا وایي زه یې کمنټس راولېږي ملګرو کمنټس ګورو چې څو نفرو دا اراده کړې وله یا څو چا ملګري ول هغوی ویل چې موږ به داسې دا فامیلي نظام ختمېږي په کرکټ کې دا به ختموو دا به ختموو انشاءالله دې لپاره کمپاین روان دی تاسو یوه پوښتنه کوم زموږ په ټیم کې دوه ورونه شته نشته زموږ په ټیم کې د افغان صاحب څوک دي ټول ټیم ورونه یو سره نه هغه بیله مسله ده نه بالکل نه هغه دلته چا دا خبره کړې فامیلي سیستم پر دې باندې نیوکې موجودې ولې او شوالی چې دی زه بیا دا خبره کوم هیڅ نه و ستونزه نه راځي دا هلک چې ولاړی دا بله ورځ دا څه نومې دی د آفتاب علم څو ورځې دمخه د حاجي صاحب لاړی نه آفتاب علم لاړی آفتاب علم غلطي کړې وله د رستورانت څخه بې اجازې وتلی و خلکو لیدلی وای سیاسي والا لیدلی و د بې او موږ یې طرفدار یو باید موږ د دې طرفدار یاستو طرفدار یې چې دته سزا ورکول سو زه طرفدار یم دته سزا ورکول سو امې ټول ملت امې کرکټ بورډ طرفدار او دته دې خدای خیر ورکړي د شهزاد چا مې ونه هلکه شهزاده شاید خوښ ده انجري دي په ثرډ په درېیمه درجه کې ده زوی مړې خېټه دي تر ما بیخي ډېره غټه ده بیا هم لګیا نه وایي چې یو ورور لیکلی دی په کندهار کې د داود همت ورور ستا خبره کندهار کې مې پوره مدګي و ټکانو ته وروره یار ما کوه دا چې د لایف باندې دا خلک بیا په ما باندې مخ افغان صاحب د اولاد کور وداري موږ د رباب پروګرام کړی و رباب رولا جان موږ به پاتن ډال منظورو که موږ دا ګټلې وای موږ پاتن زما او ستا کلتور خو افغان صاحب دا دی چې اتڼونه باید وکړو لوبه ګوره وسم لوبه ګټلی هم دی ما دپاره دې پسې سر مه ګرځوو زه یو لوبغاړي په حیث دا لوبه ما ګټلې دی یقین وکړه د یوه بال لوبه وله شه د یوه بال لوبه وله ولاړې د یوه ګټله ودې ګټي نو خو نه کېدل که نه کېدی چا زړه ته یعنې څوک او زه ملګرو دا ګوره دا افغان صاحب دا یو خبر کوم کورې ودان چې دغه ورور خو وویل چې بالکل ما خو یو ځای بله غوښتنه کوم هغه چا نه چې په احساساتو کې هغه خلک نه هغه چا چې په احساساتو کې کنځا یا سپکې سپورې سوي اول خپل پوسټ واخلئ او لږ ځان سره خیر وګورئ پوسټ واخلئ به دا تر ټولو ښه خبره ده زمونږ ملي اتلان نه ملي اتلان یې قطعا نه ګوري ملي اتلان فیسبوک نه ګوري ته د رباب ته درنګ ورکه یاره د زړه زنګ یې پورته که ورکې که یاره ښه ملګرو شته خبره سي زموږ پروګرام هغه ته مطبق شوی به نو بیخي د طبیعت خرابه و او ګولې واچولې افغان صاحب تا ته سلوټ یار تا ته سلوټ کور ودان لوستونکو زه به بله خبره درته وکړم دا هر یو چې راغلی داسې راایښېدی لکه کټوه اوس کې راځي زه ولاړېږم چوکۍ لږ را دې خوا چوکۍ لږ را دې خوا نو موږ هغه پروګرام نو افغان صاحب ویل چې راځئ دغه زموږ ته غمشریکي به له خپلو ملګرو سره شریکه ګوره موږ نه لوبغاړي یو نه کومکاری یو نه خو غم هم شریک دی خوشحالي هم شریکه ځکه دوی دا وسط باس ده نه موږ ډېر وویل چې تاسو به لوبه وبایلله او داسې به کړه موږ لوبغاړي نه یو موږ هم تاسو خو نه ورسئ بس نه موږ عام خلک یو راغلي دلته نو خیر نه وي
کور مدان شی کنځلې مو وکړې چا کنځلې کړې دي کنه اوس به مو په رباب لږ ونازو شه خو چې نورې کنځلې مو نه کوي پلیز موږ خپل رباب کې او د سر درد به مو ورک شي یو دی که څوک پکې ټپه راځي دی و حق لري ته څوک چې ټپې وایي هغه اتلای سره وران دا میز لږ در شاته دا ملګری وایي ټیپ لري تاسو به زموږ اتڼ لیدلی و خو بس موږ ډز نه کوو د ډز طرفداره نه یو او موږ هره لوبه لمانځو ورته هره لوبه لمانځو بالکل لمانځو ما دپاره میز لږ دې خواته د کشکې چې مرولا ما درته وویل ګوره ما له کوره یې تود راوړه ښه دی اوس دلې ګرمي نه جوړ و داسې کېدی د هغې ګوټه کې سسکې داسې بیکو اوس تاسې شاوخوا که کښېنئ نو به کوچۍ خیر د چوکۍ لږ رانږدې کړي پروا نه لري زه به نه غم دا دی خاټې دې به نه ستا او د شهزاد ولاکه یو پال کېږه رامخته سه چوکۍ موږ غم همیشه په شادي لمانځو ښه دغه هغه کې لږ داسې شي چې د شاته نه رباب پکښې راسي دا د خلکو دپاره خوندور ده یو خو نه د خلک ویني او تر دغه وخته دلته تر دغه وخته غربه ده دا لا مازدیګر دی ورونو ملګرو دا مازدیګری دی نه دا اوس هغه ولګېده میز باندې جوړ ده ریډي ده دی وایي ریډي ده شی ریډي ده مطلب تاسې لږ انتظار وکړئ انشاءالله کار سم دی ښه دا ملګري بار دغه کې ملګرو موږ بنډار جوړ کړی موږ پروګرام جوړ کړی دی موږ دلته هېڅ نه وه داسې فارمیلټي چې یو وایي یو بل خبرې کوي مه ورغورځېږئ نو افغان سیمه خو زړه دلته راغلی دی تر دې بل تاسو ملګرو موږ دا دی چې موږ تاسو سره ناست یاستو تاسو سره بنډار کوو تاسو سره خوند اخلو تاسو سره راغلو چې تاسو زړونه هم درد کړی دی دغه درد سره یو ځای کړو د هغه سره رباب ډولونه هم خلکو راوړي وو دا په دې نیت ولاکه راوړل سوي وو چې موږ د لوبه وبایلل سوله نو اوس د دې مطلب خو دا نه دی چې افغان صاحب دا ټپه به زه پکې دغسې ووایم وایي رباب زما په غېږ کې راکړئ چې نن د کرکټ ویر پکې کوم مننه وروره مننه دغسې اوس دا صحیح دی بالکل دا صحیح دی دغسې ملګرو واه شی برابر شو ملګرو کوشش کوو چې روان کړو انشاءالله دلته وروسته به هم راواخلو زه جګ نه ځم پکې ملګر اواز خو انشاءالله سم درځي اواز خو مشکل نشته څه ستونزه نشته اواز کې بل ورځ راوښتو پایلټ دغه ځای سره روان شو دی اتڼ منو نه ده کړی چې ته موږ هم دی اتڼ کړی رباب ډسټرب کېږي سړی بد راته ګوري او ګوري سړی به اکثر دی ملګري ته وګوره ملګري ډېر بد ګوري ویډیو شیر کې ملګرو ویډیو شیر کې کوم چې کولای شي شیر کې ویډیو ملګرو یو ملګری وایي چې د زړه زنګ لري کوي درد هم لري کوي ځکه خو ته تم سوال وکړو زارې هم ورته کې ګولۍ هم ورته ورکړې چې دی هم لږ زه راکړه ډوډۍ هم نه ده خوړلې افغان صاحب ولاکې هم ډوډۍ راوړي
راوړي ډوډۍ راځي ځکه چې تاسو به مخ ورته نه وای څوک یو ملګری ما اواز وکړ چې پارک راځي لکه د نن بیچ مننه یار دغسې کمنټس ته خوشحاله اوسو وخاندو ملګرو شیره ګرم کاجه په شمال باندې نیولې وای ستا ژړا ته مې ژړلې دي قسم دی دواړه شونډې مې چاودلې دي قسم دی زه خو ته شپه نوم ژوندی یم جانانه که نه په ما جوړ د خاورو تللی دي قسم دی ستا وعدې چې وفا کېږي زه به داسې خوړ کې لکه د اذغر چپه زما نصیب خو په مثال د تورې شپې د کنې توره شپه چې سبا کېږي زه به مړ یمه راوړه بندې بندې چې وپېرونه راوړه بندې بندې چې وپېرونه جانانه بیرته راځه چې به زنګونه جانانه بیرته راځه چې به زنګونه زه قربانه خپل دله والا وربل ته ګوري ژاړي وای د کرکټ ټپه پکې ګډه کړه حتماً اتلان به پکې یادوي بلکل پورا لمبه لمبه کابل ته ګوري ژاړي په سرو شونډو یې د ژوند سندرې نشته که نه او کله ځان او کله بل ته ګوري ژاړي کوم ظلمې د پیزوان ډنډر مات کړی او غلی غلی خپل چارګل ته ګوري ژاړي شیرین یار تین بل وطن ته تللی که نه او اوس خالی خالی ځنګل ته ګوري ژاړي ځوان بچی پرون دلته شهید شوی زبردست یوه مور دوران مرچل ته ګوري ژاړي په ځوانۍ کې آرام په نصیب نه شو که نه دا د ستاسو خبره مو او پیارو خیل چې خپل غزل ته ګوري ژاړي
پښتون پاسه انقلاب راولې د ګرمو وینو سیلاب راولې که داسې نه وي میخه کې واچوئ د جینکو غوندې بنګړي واچوئ پښتون پاسه انقلاب راولې د ګرمو وینو سیلاب راولې که داسې نه وي میخه کې واچوئ د جینکو غوندې بنګړي واچوئ څنګه ملګرو نه لاس مه زموږ پښتون ژغورنه پښتون ژغورنه و ملګرو به څونه ټپې درته وایي نور څه وایه مخکې هم ډېر غلطه هغه وکړه چې هلته لاړو زموږ لا تر اوسه پورې ماښام نه دی ګورې تر اوسه لا ماښام شوی نه چې ډوډۍ زه ملګرو نه کېږي یقین وکړه سبا نه تر اوسه پورې اواز دی نه ځو پښتون ژغورنه په ګډه کوي تاسو ټپې به وایي که نه او وی بیا په ګمینځ کې هغه هم راوچه سریزه کې هغه وکړه خبر کې دی خدای مړ کوي چې جنازه دې په تور خمره واړوما سترګې د ډڼ د پېښور دي نو زینه چاپېر دې د رنجو تور دیوالونه افغانستان رب دې جوړ کا نور بس مې نشته بس دعا درته کومه بیګا مې ستا له غمه یاره یاره ډېر ژړلې دي بې غم څپېړې مې په مخ باندې خوړلې دي بیګا مې ستا له غمه یاره بیګا مې ستا له غمه یاره یاره ډېر ژړلې دي د غم څپېړې مې په مخ باندې خوړلې دي بیګا مې ستا له غمه یاره والله قسم د سوار سلسله وچ کلاک د والله کا واس راوځي منی کنه نه هغه ولنه هغه د چېونې ور هغه بیا دوباره پې هغه کپیره څه وایي د ملګري څه وایي هغه داسې ښې ټپې داسې درته ووایه پیره او هغوی وایم چې شپه ناوخته دی څو بجې دي هلته سیرخان در ماته وویل لږ شرم وکړئ هلو ایکسکیوز می پرېږدی نوم یې مه اخله وروره وایم مخامخ وروره ته بر شرم وکړې ستا به هم دومره وي دي ستا به هم دومره ذهن وي د دومره درد کې موږ راغلو چې خپل افغانانو ته خپل لیدونکو کتونکو ته د خپل درد هم ورسره شیر کړو او بل د تاسو خندا درکو خوښي درکو خوشحالي درکو بایلل دی لوبه د وبایلل شوله او په هغه مو خبرې وکړلې هغه به خپل ځای پرېږدو نو اوس رباب نه خوند واخلئ
Yes. آها زخير زنګي ټپوته شو बिल्कुल लीड्स की आज तो बिल्कुल लीड्स की اوسم लीड्स की आज तो ملګرو لامه زیږره بس په ختمېدو دی او یقین کې والله خاص تاسو په خطر لا ابراهیم د خپل افغانانو په خطر پیره ټپوته شه پلیز ملګري بار بار غوښتنه کوي ټپي وایي ملګرو ټپي خو به درته وایي والله قسم دې ته خو چې بیخي غږېدی نه سم رسته مې چې ناست دا زه لږ به نږدې شو باور کوې ما ته به را نږدې شو خلک ولاړ مې داسې ما ته راپرېښوده رباب دې ما هغې کوه چې رباب نه راځي لږ شاته شه پلیز نصیده نه لږ چوکۍ شاته کړه ودرېږه د چوکۍ د شاته کړو په خدای ستره مې خوږېږي بیخي منه یې تاسې کوې نه منه یا باور وکړه ملګرو د رباب نه خوند واخلئ ذهناً موږ تاسو ټول نارامه یاستو دغلته شپه دی زمونږ ماښامۍ دی ماښام ته نږدې یاستو نو رباب نه خیر خوند واخلئ میچ نه اوس ذهن ارام کړئ میچ نه ووځئ رباب دغه یو څپه خو د سره ووایه مازدیګرۍ د سپوږمۍ سربر حق کې پورته کړي لاسونه یس ظاهر وروره ستا دا ټپه به اوس درته ووایي ظاهر صافه یې ستا ټپه به درته ووایي غير بعد الزاوية كان دغه
مسافر یاستو او په ولاړ ډېر درد دی خو د دې لپاره راغلو چې ستاسو پر مخ خوښي او خوشحالي ووینو مخامخ کښېنه راته ګورې دا ویډیو د سره شیر کړئ ورورو ملګرو د سره شیر یې کړئ څومره کولی شئ ما دې د سترګو ارمانونه کړي دينا نیکه دې که خو زما په دعا کښې شي ربي باچا که چې سلام ته دې درځما نورې خیرې به درته نه کړمه رب دې په سره جوړه کې کونډه کا مینا زمانه ولې مرورې کنه کمکل یار په پردي اختیار کې چې محبوبه دې زنګوینه به دې غاړې لونګنه سبا به زوم شي چې محبوبه دې زنګوینه به دې غاړې لونګنه سبا به زوم شي دا زیاتې دی عباس صاحب ته د له ځان سره خاندې او موږ مسافر ته دې ځان جوړ کړوې دا د مسافرو ته سپیشل ډالۍ چې په هر ګوټ چاړ کې را واخله ما حلاله کا مینا دته وې لارې مسافرې په دیدن مړ شوې که مخ بیا در واړومه وطن ته راشه خپله یارې نو د ستا بندې دروازې مې ژړوینه که خدای مې ته ویرانه لاړې وي که خدای مې بل وي تا نښه به مې ساتي نه کنې و دې دندې بادو پیمانه ده نو وي نه به پې مول شي نه به وتړي بارونه آها چپو سیوا دی رباب وکړه ما درو یوازې یو داسې رباب یاره نه وي دا شناخته نغمې دا یو افغاني نغمه د افغانستان ملي نغمه ها ته خو دا یوازې نغمه په ونیسه خالي نغمه شاباز ملګرو به ته خواهش کړی وای چې خالي رباب او نغمه البته وبښیه نو زموږ د رباب سور نه جوړ نه ده ویل چې اودم ته را پورته کوي ګډ وډ ده نو خیران وي بیا هم بښنه کوئ چې بیا د میوزیکي نه ته کېنولي ها
دغه کوم یو هغه ملاګه مې ودان وګورئ ته خبره خو زه بس هغې کوم شمالګرو یو بس چپوت هغې مې کوم ته بس. خبره ستنه بيخي ته خوږیږي بالکل ختم دا نو بس که ملګرو. بخنه کوي لغونه نو واتمان نازي تاسو ته هم غوسه درغلې وه موږ ته هم غوسه راغلې وه نو موږ ته هم نو موږ ته ولاکې غوسه راغلې وي خو موږ ته د بعضه ملګرو البته یو نیم یو نیم په غلطو نیوکو یا بېجای خبر باندې حتما انسان ګوره غوسه ورځي چې خلک په څار کې تاسو په څار کې یا صحیح دا کومنټ اسانه ده یو خبره وکړي داسې او درد ډېر سخت وي دا د سخت ګوره مشکله خبره ده ته چې ما د کوم بد کومنټ لکې پلیز ښه ولیکه راته تا په کومنټ زه به څه شی سم یا به ما په دې خبرو ته څه شی سي خو نه دا به ښه وي چې په ښو الفاظو سره وغږېږو یو بل ته مینه محبت ورکړو نو وخت مو نیسمه مازدیګرۍ ده کور مو ودان خوشحاله اوسئ بیا ملګرو بیا هم الله دې وکړي الله دې وکړي چې خوند هم واخیستی وي زمونږ خبرې پر تاسو بدې نه وي لګېدلې بالکل بالکل هغه ملګرو ته چې غلط کمنټونه یې کړي وو غلطې خبرې یې کړې ولې خپل اتلان زمونږ تاسو هغوی همیشه په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ الله دې وکړي چې هغه ورځ راسي په خوښۍ په خوشحالۍ په اتڼونو په مېلمستاګانو په حجرو بانډو کته پورته ټولو ځایو کې سره راټول یاستو خپلې خوښۍ سره لمانځو او زمونږ مخامۍ دی او تاسو به هم ناوخته ده شپه ده ټولو ته ښه ژوند او ښه شپه غواړم نن لوبه وله بس دا نن یې پرېږدئ سبا ته خپل ژوند نه خوند واخلئ او خپل ژوند پیل کړئ زما په آخر کې همیشه غواړم یو پیغام پرېږدم خپل کور خپل کلی خپل کوڅه پاک وساتئ دغه څه زما او ستا په وس کې دي زما او ستا په لاس کې دي اقلا دا د خپل کور مخه جوړولی سو پاکولی سو او پاک یې وساتو او په دغه باندې انشاءالله بدلون راځي همداسې ورو ورو به هغه څه چې زموږ تاسو ژوند ته اړتیا ده ژوند ته ضرورت دی هغه به انشاءالله راځي لکه څنګه چې کرکټ زموږ نن 19 کاله د مخه څنګه او نن ما او تا دومره غوسه یاستو دومره ایموشنل یاستو چې ولې موږ د پاکستان غوندې یو ملک ته شکست نه ورکړو معنا دا ده چې دغه مبارزه چې ده دا په هر ډګر کې په هر بخ کې که هغه د هر وي که هغه د صحت وي که د تعلیم خوا وي او یا د خپل چاپریال وي نو نورم په الله سپارم موږ هم دعاو کې یاد ساتئ او موږ به تاسو په دعاګانو کې یاد ساتو ښه ژوند او ښې چارې تر ویسټ انډیز او د افغانستان د پنجشنبې په ورځ لوبه ده دعاو کوي چې هغه لوبه وګټو او خیر خپل اتلان دعاو کې یاد ساتئ د هغوی میندې په کور کې ناستې دي د هغوی خویندې په کور کې ناستې دي په والله درد ورته ځي زه داسې به راواخلو چې دغه خور زما خور دی دغه خور ستا خور دی دغه مور زما مور دی هغه مور ستا مور ده او د غلطو خبرو نه غلطو کمنټونو به تېر سو ټول ورته دعا کوئ او تاسو ته هم ښه ژوند او ښې چارې په الله مو د خدای په امان سپارم نه فینش نه ده شوی لا نه دغه شوی نو دغسې ورته ولاړې خلک